څنګه صاحب مخکې تاسو ویلي چې دغه اختلافات او انتشار چې وو ډېر زیات ایډیالوژیک یا د پالیسیو سیاستونو اختلاف نه و، بهرنۍ مداخله وه، د روسیې مداخله وه او هغه سبب شوله چې دغسې وضعیت رامنځته کړي. اتم د ثور پیښه چې رامنځته شوله د دې علت څه و؟ اتم د ثور کې د حزب یو عمده برخه د کارمل فرګوسن د مجاهدینو د یو د شورای نظار سره او یو شمېر نور ډلو سره یو ځای شوله او د هغې په نتیجه کې د اتم د ثور پیښه رامنځته شوله. ماهیت څه په هغې باندې وروسته بحث کوو. نو که دا ټول د روسیې یا د شوروي مداخله وه او د حزب د غلط تصامیم یا داخلي تضادونو داخلي مشکلات نه وو، اتم د ثور حادثه څنګه رامنځته شوه؟ دې کې په خپله د حزب د اختلافاتو ونډه څومره وه؟ نظبت صاحب مخکې دې نه چې تاسې د سوال جواب ته راشم، د ملګرو په صحبت کې بعضې دا شیان وو چې د هغې نه تېرېدل هم درست نه دي، باید یو لنډه هغه باید واچوو. راځو د داود خان وخته د هغه رژیم ته د خلق دیموکراتیک ګوند د داود خان د رژیم په هکله باندې هیڅ کوم منفي دریځ نه درلودلو، حتی د داود خان د رژیم امید همکار و، مګر په هماغه وخت کې بعض اسلامي ډلې وې چې مستقیما د داود خان د رژیم په مقابل کې ولاړې وې او داود خان تخریبولو د هغه د منځه وړلو تصامیم درلودل. چې بخښنه غواړم د کودتا په ورځ داود خان خپله خو پرېږده، د داود خان ماشومان د مکتب نه وتل او یو ټانک ماشومان ویشتل. دې ته م راځم او مقصد همدغه اسلامي مقصد تاریخ دی، دا شی نو ټول تاریخ کې ثبت دی. اسلامي ډلې وې چې د نظام په ضد باندې وې او هغه و چې هغو فرار کړی و او پاکستان ته لاړ و، نور ګاونډي هېوادو ته لاړ و او د استخباراتو د سیم استخباراتو په لمن کې غورځېدلي و. دا به ووایي په دې لحاظ باندې اوس وګوره چې مخکې د همت صاحب هم په دې باندې هغه وکتل، هر چا غوښتل که امریکا وه که روس و چنابر قدرتونو چې هغو خپل شوم پلانونه په دې منطقه کې عملي کړي. نو دغه یو ښه چانس و چې په آینده کې هغوی استعمال کړي د یو بل په ضد باندې او هغې کې سره ویلو به یې نه. څنګه بخښنه غواړم، دا ولې چې پوښتنه وکړله پاکستان داسې یو هېواد و چې سر د وخت نه افغانانو د یو دښمن هېواد بله. اوس وګوره نه بخښنه غواړم، افغانان مجبور شول، عام افغانان نه، هغه افغانان چې سیاسي فعالیتونه درلودل او سیاسي شعور درلود ریښې د دغه پاکستان لمن ته ولویږي. ولې افغانستان کې ورباندې آیا زمینه یعنې دا په خپله د خلقو پرچم د ګوند د سیاستونو نتیجه نه وه چې خلک دونه مجبور کړل، خلک وژل نیول بندیانولې چې خلک پاکستان غېږ ته ولویږي. اوس دې ته اوس وګوره په هغه وخت کې زه د داود خان د رژیم وخت ته ښیم چې هلته د خلق دیموکراتیک ګوند اقتدار نه درلودلو، حتی د داود خان د رژیم نه حمایت کولو دغه ډلې وې چې د پاکستان د استخباراتو په لمن کې غورځېدلې وې په دې خاطر باندې چې په داود خان د پاکستان ضد سیاست درلودلو او پاکستان دا یو طلایي چانس و چې دغو ډلو څخه د داود خان او د افغانستان په ضد باندې کار واخلي. او بل دا ده چې هر څه به اسلام پورې نه منحصره و، موږ تاسو ټول مسلمانان، خو له بده مرخه چې د موږ تاسې د ډېرو شعار اسلامي دی مګر کړم اسلامي نه دي. تر اوسه پورې اسلام د عالی په صفت باندې استعمال شوی دی. متاسفانه انحراف خواته ځي، زموږ هدف بل څه ګوره خو دغې ته م راځم اوسه دغه بحث باندې مقصد که دغه بعض دوستانو دې کې هغه وکړله تر اوسه پورې موږ اسلام د عالی په صفت باندې استفاده کړې ده، شعارم اسلام مگر عملم اسلامي نه دی. دې باندې زه نور بحث نه کوم. راځم تاسو سوال ته. کله چې د خلق او د پرچم ګوند سره هغه شول او د خلق ګوند په شکل د اشکالو باندې تهذیب شو، د هغه رهبران د منځه لاړل، د داخلي او د خارجي توطیو د دسیسې په اساس باندې چې هغې په داخل کې هم کار کولو په خارج کې هم کار کولو، د خلق د ګوند دواړه رهبران په شکل د اشکال د منځه لاړل چې په دې کې هم داخلي فکټورونه دي، هم مستقیما د روسانو لاس په دې کې و
چې دوی د خپل ملک سره په اتفاق کړ بالاخره یو په یو وژلو یا هغې ووژل او بل روسان راغله مستقیما یې په یو قانوني حاکمیت باندې چې په ملګرو ملتونو کې پیژندل شوی و هغه یې چې د منځه ویوړلو. یعنې اولینه قرباني خپله د خلق دیموکراتیک ګوند ورکړله. او په دغه وخت کې اوس وګوره چې شرایط دونه بین المللي اړخ ته نه و غورځېدلي. دا په هغه وخت کې موجوده حاکمیت د هلې ځلې کولې چې په ملي چوکاټ کې دغه مخالفتونه په دې کې د حزب ونډه او د حزب دننه د اختلافاتو ونډه پکې اوس وګوره کله چې روسان مجبوره شو چې د افغانستان وځي مخکې هم روسانو دلته په مجاهدو کې هم خپل پلویان درلودل چې هغه مستقیما ورسره تنظیم او کله چې دوی وتل نه یې غوښتل چې دا میدان همداسې بیرته یو جوړ او یو سالم حاکمیت منځته راشي او دلته یو نظام منځته راشي. نو هماغه و چې یو تشنج یې غوښتل چې بیا هم ایجاد کړي چې دغه خاوره تر ډیره حده پورې وسوځېږي او احتیاج وي. هماغه و چې هماغه ډلې ټپلې چې مستقیما د هغو سره په ارتباط کې و مخکې هغو څخه اعشا کېدل اباده کېدل امکانات ورته ورکړل تنظیمېدل او هغه ډلې چې مستقیما په داخل د ګوند کې و چې هغه مستقیما اړیکې د KGB سره درلودلې د روسانو سره درلودلې دوی سره اشتي کړل. هغه پلان چې د ملل متحد موجود و چې بین‌النسوالو چې بیا د نجیب خپل حاکمیت یو پس مسالمتمایز ډول باندې وسپاري ورته خو دغه تشویش موجود و که څه هم هغه د قرباني ورکوي هغه دې تعذر مګر دا تشویش موجود و چې مجاهدینو په دې سره جوړ نشو هماغسې وشو. هماغه داخل کې د ګوند پروکسونونه و چې هغه مستقیما اړیکې د KGB او د روسانو سره درلودلې الهام د هغو نه راخیستلو او هغه څوک چې د مجاهدو په لیکو کې و چې روسانو سره تنظیم و هغه سره یو ځای کړ سره پخلی کړل مخکې سره پخلا و او هغه مجاهدین چې په څه ناڅه د روسانو سره په تعلق کې نو هغه بیا هم یې غاړه ته شو یې خواته شو قدرت هغه چاته وسپارلو چې هغې په شکل د اشکالو د روسانو تر دیکتې او د هغو تر حمایې لاندې و. زه به د پوسکانو دا خبر درته وکړم. صحیح مننه جناب دکتر صاحب. 8 ثور چگونه واقع شد؟ هم یک فریکسیون حزب پرچم نقش بسیار فعال و عمده داشت. جناب صاحب دوستم نقش بسیار عمده و فعال داشت و فریکسیونی پرچم بسیار نقشی لیکن نقش فعالتر و مهمتر شورای نظام داشت. چگونه این واقع شد؟ یعنی اشتراک ایدئولوژیک خود اینجا موجود نبود. کدام اشتراکات بود که سبب شد دو گروهی که کاملا با هم متضاد هستند و جلوه پروگرام صلح ملل متحد میکنن؟ ببینید زواک صاحب اول خب ما در جلسه که ششتیم به خاطر بعد از 14 درباره تجربه 7 ثور باز آنچه که در 8 ثور و بعد از واقع شد صحبت میکنیم. ما گمان میکنم که آغاز درست آغاز خوبی است که ما با یک دید متوازن علمی بی‌طرفانه و با استفاده درس‌های گذشته از گذشته درس بگیریم از تاریخ بیاموزیم. به خاطر که فرموده شما در آغاز پروگرام که تجارب یک بار دیگه ما در آستانه تکراری و نمو تجارب ناکام و نادرست و خونین قرار داریم. به این خاطر تصحیح و عبرت از اینجا آغاز میشه که هر گروه و هر جناح که در قضیه افغانستان به نحوی از آنها در فاجعه دخیل بودن اینا از گذشته درس بگیرن و همیشه رجوع به گذشته آموختن از اشتباهات یک بسیار چیز نبیل و شریف است. لیکن اصرار، تعنت و دو پاره در یک موضوع کردن و غلط درست گفتن و باز همون تجربه را تکرار کردن معنای چیز که متاسفانه بعد از 4 دهه تجارب خونین ما هیچ چیز نیاموختیم. آغاز کار از این میشه که حزب دموکراتیک خلق افغانستان، رهبرایی که زنده هستند از رهبرای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، کادرای حزب دموکراتیک خلق افغانستان که بعداً حزب وطن شد و نمای دیگه به خود گرفت، یک جرأت بکنن، شهامت بکنن، اخلاقا، وجدانا اینا جرأت کنن که گذشته های خود اعتراف بکنن، خطا را خطا بگوین، اشتباه را اشتباه بگوین. اگرچه یک
چیز بانود توبه‌نامه از دستگیر پنشیری و سلیمان لایق و کسای دیگه نشر شد. به ثباتش گفت که از ملت معذرت خواستن، لیکن متاسفانه تعداد زیادی از کادرهای حزب دموکراتیک خلق هنوز هم اصرار دارن که پرچمیا و خلقیا با کمال تأسف و به شمول دیگه بازیگرای سیاسی افغانستان که کاری که ما کردیم درست است. یعنی مثلا شما ببینید من میخوام بگم این به خاطر که ارتباط داره با گپ دیگه نه خلقها پرچمیا اشتباهاتی کردن باید اعتراف کنن. ما میگم بالکل یقینا استاد، من خمیر میخوام عرض کنم بلا استثناء میخوایم بگم، نه هر کدوم میره گفتم بهتون خب آغاز اونجا شروع بشه که از آغاز تسلسل تاریخی اگه بریم اشتباهات است. مثلا به طور مثال همین لیستی که پارسال پیرسال نشر شد نه 5000 از کادرای نخبه افغانستان، استادای پانتون، مؤثرین، علما، تاجران از احزاب مختلف، تا احزاب اخوانی و اسلامگرایی گپان نه در مجموع آیا یک کسی پیدا نشد از حزب دموکراتیک خلق افغانستان که مردم بگه که ما اشتباه کردیم، غلط کردیم، عفو میخوایم از ملت افغانستان، ما در حق ملت جفا کردیم؟ تنها 5000 در روزی که در وقت حفیظ الله امین در وقت از طرف استخبارات همون وقت لیست 12000 کسی شهید در وزارت داخله نشر شد، لیکن متاسفانه یک تن از رفقای حزب دموکراتیک خلق افغانستان حاضر نه عالمان به تلویزیون سعی کنن هر چیزی میسته علی بعد از 14 هفته به تلویزیون بشینیم بگیم که ما اشتباهی گذشته را اعتراف کنیم، باز دوباره اصرار کنیم که ما درست کرده بودیم، کاری صحیح بود. این گمان میکنم که ما را به جای نمیبره استاد. مثلا شما حفیظ الله امین را بگوین، حفیظ الله امین به 3 ساعت در علوم اجتماعی، شما آرشیو تلویزیون ملی را شما خودتون کار میکردین، برین نمیال آرشیو موجود است اون فیلم‌ها، برای 3 ساعت لکچر میداد در علوم اجتماعی که ولی پانتون تربیت است همین دفتر اینجا برای مارکسیسم لنینیسم مردم بر کادرای حزبی شرح میکرد. شما آرشیو تلویزیون برین اجازه بدین نه من برم بگم این نقطه رو تکمیل کنم به اجازه نه حزب مارکسیسم بود نه ارزم است میخوام خب حال حمید خب بگویم نه به خاطر کاری مارکسیسم لنینیسم بودن معنیش است که به خدا باور نداره کس، درست است؟ دین افیون میگه، لیکن خب در ملت شما از مردم چی توقع میکنین که شما ببخشید چی چیزی سبب شد که او لنینیست مارکسیست با این اسلامگرا یک جای شوه و جلب پروگرام صلح ملل متحد بسیار عالی. میخوام همیشه من چیزی وجود داشت چیزو من میخوام اینجا بیایم استاد محترم. مثلا عالی گفتن این که حفیظ الله امین مثلا حزب دموکراتیک اولین قربانی اشغال شوروی بود، غلط است استاد. به خاطر شما با آرشیو برین، تاریخ سخن میگه، شما آرشیو تلویزیونی برین که قبل از 6 جدی مسلسل به 2 هفته قبلش مسلسل از طرف رادیو افغانستان و تلویزیون افغانستان نشرات میشد که شما آمادگی بگیرین برای وقتی که می پردهایتون پایان کنین، به خاطر که حفیظ الله امین رسما درخواست کرده بود از اتحاد جماهیر شوروی که شما به خاطر حمایت نظام قوای خود به افغانستان بیارین. این در کتاب موجود است، سند است، اسناد است، لیکن حالی آمدن گفتن که حزب دموکراتیک خلق اولین قربانی اشغال بود. ما گمان میکنیم به چشم مردم خاک زدن است. این که چه سبب شد که مجاهدین در 8 ثور ائتلاف وجود بیه. بازم شما ببینید که حزب دموکراتیک خلق افغانستان متاسفانه اونمو پالیسی غلط و نافرجام ناکام را تکرار کردن که یک مجموعهشان رفتن با یک مجموعه مجاهدین یک جای شدن، مجموعه دیگرشان با مجموعه دیگری مجاهدین در مجموع او نقش خود دوباره پس ایفا کردن که همون نبی عظیمی و اینا دوباره یک بار دیگه عظیمی مجاهدین چرا یعنی اگه ابتکار خلق و پرچم بود مجاهدین چرا این بازی را خوری؟ چرا من میخوام اینو بگم که درست من میخوام در این قسمت مجاهدین خوب است که مجاهدین خود بازنگری بکنن. اشتباه بزرگ مجاهدین این بود که اینا با استفاده از تطمیع حزب دموکراتیک خلق جناح پرچم و جناح خلق اینا در اقدام افتادن مجاهدین. به این خاطر یعنی من میخوام اینو بگم با مو جرأت و همت با این تخطیط و برنامه‌ریزی کاجبی و استخبارات حکومت وقت افغانستان اینا بچه آفرین بگویم که چگونه تانستن که مجاهدین در اقدام توطئه خیلی خطرناک بگذارن که حتی بعد از سقوط حزب کمونیست و دکتر نجیب جنرالای حزب دموکراتیک خلق مثل ماند نبی و عظیمی و جنرال سیب علومی که حالا فعلا هست و جنرال سیب هم اینا دوباره پس حاکمیت کابل به دست داشته باشن و یک بار دیگه صحیح پس یعنی عزم است که این بحث عامل دیگه وجود داره حالا وقت کم مثل از ان شاء الله در بحث های آینده سرش بحث خواهد کرد. عزم است که مجاهدین ما یک نقطه میگم نه ببخشید بسیار زیاد 8 ثور اگر نتیجه توطئه و بازی‌های خلق و پرچم بود و مجاهدین فریب خوردن 8 ثور ما جشن میگیریم، مجاهدین جشن میگیرن، مایه شرم و شرم است برای مجاهدین و یا افتخار. میخوام که امیر توضیح کنین 8 ثور ببینید چند دید از این دید از که
یک نمط ائتلاف صورت گرفت بین جناح‌های مختلف مجاهدین از رژیم ایران فروپاشی حزب دموکراتیک خلق. از اینها یک اشتباه تاریخی است که باید تکرار نمیشد. لیکن از دید دیگه شما از طرف توانی قضیه شما چند زاویه میبینید. از زاویه دیگه شما که میبینید که 8 ثور و سرنگونی حکومت مستبد و خودکامه و خوناشام حزب دموکراتیک خلق در افغانستان این در حقیقت آغاز سرنگونی رژیم تحقق یک بخشی از آرمان‌های جهاد نه ببخشید آغاز یک پیروزی یک بخشی از آرمان‌های ملت مجاهد افغانستان که بر علیه کمونیسم بین المللی بر علیه حزب دموکراتیک خلق قیام کرده بودند. این آغاز ازی است. به خاطر حوادث بعدی که بعد از ثور آمد این چیزهای دیگه است که ما نمیتونیم مستقیما به 8 ثور رد بدیم. کدام یعنی به آرمان‌ها رسیدن کسایی که جهاد کردن شهید دادن قربانی دادن چند برسیم به آرمان‌ها رسیدن به چند آرمان رسیدن که کمونیست روسا افغانستان شکست خوردن اتحاد جماهیر شوروی حزب حکومت انقلاب چیزی که به نام متاسفانه انقلاب برگشت ناپذیر 7 ثور خوانده میشد سقوط کرد. رژیم حزب دموکراتیک خلق سرنگون شد. ملت افغانستان یک برخی از اهداف جهاد تحقق دادن لیکن مسائل چیزای دیگه باقی مونده که متاسفانه وقت صحبت نیست. می‌کنیم که چگونه اهداف واقعا یعنی چی به دست آوردیم و چی را از دست دادیم سلامش بیشتر. جناب دکتر صاحب زمانی که واقع 7 ثور واقع می شد 7 ثور در طرف همزمان با برژنسکی یک استراتژیست پولندی اصل امریکایی استراتژی طرح میکرد که خصوصا بعد از 7 ثور و جریانات که واقع شد با استفاده از این که باید یک کمربند سوز علیه اتحاد شوروی به وجود بیاید و پسان حلقه بحران ها یاد کرد که دور روسیه به وجود بیاید. رهبرای جهادی ما این را درک نمیکردن چگونه درست است تقدس جهاد به جای خودش لیکن در بازی کلان در یک رقابتی که میان امریکا و اتحاد شوروی وجود داشت جهاد ما دو به یک نحو استعمال شد و نتیجه شد که این رقابت به نفع قدرت یعنی به نفع امریکا تمام شد لیکن ما رفتیم به طرف جنگ داخلی. عدم درایت رهبرای ما نیست؟ ما میخوایم خدمت شما عرض کنیم که ما و شما در رابطه با 7 ثور و 8 ثور گپ میزنیم. من نظر میه که هم 7 ثور یک فاجعه بود و شرم‌آور و هم 8 ثور و 8 ثور یک کمی بیشتر مایه شرم مردم به تاریخ افغانستان بود به دلیل اینکه که مردم افغانستان یک انتظار بسیار متفاوتی از مجاهدین داشتن که او انتظارات برآورده نشد. حزب دموکراتیک خلق وقتی که اومدن قدرت رو به دست گرفتن تنها مشکلی که داشتن بود که از نظر عقیده با مردم ما مشکل داشت. اونا پیروی لنینیسم و مارکسیسم بودن ولی در حالی که 99% مردم افغانستان مسلمان بودن ولی در عین حال برای ساختن افغانستان برای پیشرفت افغانستان برای ترقی افغانستان اونا فوق العاده متحد بودن و بی نهایت هم تلاش کردن. این تلاش ها به نتیجه نرسید به دلیلی که در بستر جنگ سرد ما قرار داشتیم مجاهدین به وجود آمد. ما یک نکته میگیم که فاجعه بیشتر از زمانی به وجود آمد که ما نگذاشتیم که حکومت داود خان ادامه پیدا کنه. ما یک بسیار کوتاه به گذشته برمیگردم. در سال 1947 شاه محمود صدارت رو به دست میگیره و دقیقاً در سال 1946 در سال 1947 یک کشور به نام پاکستان به وجود میاد بر اساس یک توافق بین المللی. تحت فشار داود خان شاه محمود نامه می‌نویسه به سازمان ملل که ما خط دیورند را قبول نداریم. در نهایت در این بازی ها شاه محمود نمیتونه از حق افغانستان در مورد پیمان دیورند دفاع کنه و در نهایت داود خان شاه محمود را کنار میزنه که شما برین کنار ما در میدان میایم ما هم خط دیورند را حل میکنم. داود خان به عنوان صدر اعظم ظاهرشاه از سال 1953 تا 1963 به مدت 10 سال صدارت کرد. داود خان گفت که من دو کار رو میکنم، یکی اقتصاد افغانستان پیشرفت میدیم و یک خط دیورند رو. اول رفت طرف آمریکایی‌ها را امی دو تا خواست پیش آمریکایی‌ها گذاشت که منتها آمریکایی‌ها گفت که ما در قسمت توسعه اقتصادی با شما زیاد همکاری میکنم اما در مورد خط دیورند یک کار نمیکنیم به خاطر اینکه پاکستان هم پیمان ماست. لذا داود خان یک نکته مهم است که داود خان ابتدا به طرف آمریکا رفت. لذا داود خان وقتی که از غرب ناامید شد در دنیای دو تا بلاک شرق و غرب مجبور شد رفت طرف بلاک شرق
و او زمان برژنف بود. برژنف گفتن که ما هم در قسمت اقتصاد شما رو کمک میکنیم و هم در مورد خط دوران. لذا افغانستان، داود خان اولین کسیه که افغانستان در متن تحولات جهانی قرار میده و به عنوان قوی ترین متحد شوروی در منطقه تثبیت میکنه، در حالی که در همین زمان پاکستان همپیمان آمریکا میشه. داود خان در جریان 10 سال صدارتش افغانستان را 180 درجه تغییر داد. افغانستان ما ایتو میخوایم عرض کنم که زمانی که داود خان صدارت رو به دست گرفت، تمام سرک‌های پخته در افغانستان به 12 کیلومتر نمیرسه، ولی داود خان 3000 کیلومتر سرک پخته رو تحویل مردم داد. تقریبا اکثر بند برق‌هایی را که ما امروز شاهدش هستیم در دوره 10 سال صدارت داود خان اتفاق افتاد و ساخته شد. یک اشتباه بسیار تاکتیک را ظاهرشاه و شاه ولی خان انجام داد که داود خان را برکنار کرد و دکتر یوسف را صدر اعظم کرد. اینجا ظاهرشاه رقم گفت که ما باید دو کار کنیم، هم داود خان را نگذاریم که به حکومت برگرده و هم مانع به اصطلاح مداخله شوروی شویم. شوروی‌ها به این نتیجه رسید که دیگه او همپیمان، او دوستی قدیمی ما داود خان دیگه به حکومت بر نمیگرده. از نظر قانون جلوش را ماده 24 قانون اساسی دوره دکتر یوسف گفتن که این خود دیگه بر نمیگرده، پس ما چیکار کنیم؟ این همه روی افغانستان ما هزینه کردیم. لذا شروع کرد به تأسیس حزب دموکراتیک خلق و حزب دموکراتیک خلق به وجود آمد. در نهایت در توافق با داود خان کودتای به اصطلاح 26 سرطان 1352 به وجود آمد. داود خان در دوره ریاست جمهوری هم به طرف شوروی رفت، ولی خیلی میخواست بخصوص سردار نعیم برادرش منتها به عنوان یک کسی افغانستان مستقل میخواست که با شوروی هم پیمان باشه، در حالی که حزب دموکراتیک خلق از نظر ایدئولوژیک میخواستن که مثلا افغانستان یک از جمهوری ها باشه. این ما نمیخوایم که دوستا مثلا اینجا یا آزرده میشه یا نمیشه، واقعیت‌های تاریخی همی هست. مثلا در نشستی آخری که داود خان با برژنف داشت، مثلا برژنف میگه که در شمال افغانستان مستشارای غرب وجود داره، چرا اینا رو شما بیرون نمیکنین؟ داود خان بسیار با خشونت میگه که ما یک کشور مستقل هستیم، با تو هم پیمان هستیم، ولی یک کشور مستقل هستیم، مداخله نکنین در امور ما. یعنی 2 دقیقه صحبتی به اصطلاح پرجنجال برژنف و داود افغانستان در کام بحران برد. داود خان وقتی که پس آمد شروع کرد به تصفیه به اصطلاح پرچمی ها و دیگه. یک نکته دیگه که دکتر صاحبم گفتن این بود که دکتر صاحبم از داود خان حمایت کرد، ولی داود خان حتی پیش از حزب دموکراتیک خلق جوانان مسلمان که او زمان آقای نیازی اینا بودن در رأسش و بقیه بزرگان، اینا در مقابل داود خان اینا گفتن که ما اینا میخواستن کودتا کنن. وقتی که کودتا افشا شد، رهبران بعضیا فرار کردن، بعضیا داخل پاکستان ماندن، حتی از پاکستان فتوای جهاد دادن، اما مردم چون میدیدن که داود یک بچه مسلمان است نماز میخونه، این فتوای جهاد خیلی شنیده نشد. ولی بعداً در دوره حزب دموکراتیک خلق وقتی که فتوای جهاددادن، خود طبیعی بود که مثلا اونا از نظر ایدئولوژیک مرز میکنیم که از نظر ایدئولوژیک مشکل داشتن با مردم ما، ولی زای جهاد هم به اصطلاح شنیده شد. ما یک کتاب است به نام تلک خرس، یک کتاب دگروال یوسف نوشته، کسی که مسئول استخبارات است هم در دوره جنرال اختر و هم در دوره حمید گلینا. یه آدم بسیار عجیب صحبت میکنه، میگه ما مأموریت داشتیم که کابل رو ویران کنیم، ما مأموریت داشتیم که مثلا در ما اینقدر تون آهن روی کابل بریزیم. تلک خرس میخوای بگه که در جنگ ویتنام وقتی که آمریکایی‌ها شکست خوردن، آمریکا در 2 جای تلک گذاشتن، یکی در بالکان و یکی هم در افغانستان. از قضای تلک از خرس که همین شوروی بود، در افغانستان گیر کرد و لذا افغانستان آمریکا بازی ها را اینجا آورد. رهبرای ما چرا اینو درک نمیکردن؟ یعنی جهاد علیه اتحاد شوروی و تجاوز اتحاد شوروی گپ واضح استقلال افغانستان استقلال خود از داده بود، لیکن رهبرای ما نتونستن طوری رهبری کنن مجرد کنن که ما استقلال خود به دست بیاریم، ولی به اصطلاح قربانی و سیاست‌های امریکا قرار نگیریم. ما رفتیم به طرف جنگ داخلی و امریکا به اصطلاح پیروز. رهبرا اول ای که ما فکر میکنم که از ساختار نظام بین المللی که در چی وضعیتی هست و چی بازی‌هایی وجود داره خیلی آگاهی نداشتن. یک نکته بعدی بود که رهبران بزرگی معنوی و دینی و مذهبی در پاکستان بودن،
اینا از رهبران مجاهدین فوق العاده استقبال کردن. صدر اعظم پاکستان که شما بسیار خوب کاری کردین، چون در دوره داود خان، در دوره صدارت و در دوره ریاست جمهوری داود خان هم یک سری به خاطر حل مسئله دیورن مثلا بلوچ‌های استقلال طلب را اینجا حتی در قندهار آموزش میدادن و یک سری اقدامات میکردن و حال نوبت به پاکستانیا رسیده بود. نکته بسیار مهمیه که رهبران مجاهدین باید بر رقیبشان که حزب دموکراتیک خلق باشد می‌جنگیدن و این امکانات را از کجا می‌گرفتن؟ اینا نیاز به امکانات داشتن و اینا افتادن در دام بازی‌های بین‌المللی، در دام پاکستان و از طریق پاکستان در دام سیاست‌های حزب دموکراتیک خلق بود که احزاب دیگه جهادی افغانستان به دام پاکستان انداخت. همت برتر از خپل اغباست چې دغه ټول شي زمونږ رهبرانو چې خلق غلطي وکړه، پرچم غلطي وکړه، حزب اسلامي وکړه، جمعیت وکړه، یوازې د سیاسي پوخواله نشټونو او که دا عملم پکې ډیر داخلو چې دغه ګوندونو د یو نیابتي قوتونو په توګه عمل کوو نسبت دیته چې د یو مستقل ایډیولوژیک قوت په توګه سیاست وکړي. په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې د مجاهدینو جهاد، افغانستان د ولس جهاد او بیا پراسکی پر رهبری کې د اسلامي تنظیمونه دوی ټولو اسلام من حیث یو حل مطرح کاوه. کله چې کمونستان ناکام شول، هغوی په اصطلاح هغه کوم شعارونه چې درلودلو د اجتماعي عدالت او مثلا د نظام د ماهیت یا د قدرت د ماهیت د بدلون هغسې ونه شول. دغو تنظیمونو اسلام من حیث یو حل مطرح کاوه چې د افغانستان د لانجې یا د دې بحران چې د داود خان په وخت کې پیل شوی ده او په اوم د ثور کې شدید شو او بالاخره د روسانو په تجاوز سره اوج ته ورسید او تر نن پورې هم همدا بحران روان ده. اما متاسفانه دلته څو غلطیګانې شوي دي چې باید په هغه غلطیګانو باندې اعتراف وکړو. لومړی دا چې متاسفانه کچپي ګوندونه وو چې په اصطلاح یو دموکراتیک حکومت شعار یې ورکاوه، هغوی هم فاقد د استراتیژي وو، یعنې یوه داسې استراتیژي چې دوی وکولی شي د دې ګوندي پوستین یا د دې ګوندي پوست نه راووځي او په اصطلاح په یو ملي حرکت باندې بدل شي یا په اصطلاح د ملت د ټولو اقشارو نمایندگان وګرځي. هغه توانمندي په ځان کې نه درلودله، ځکه چې دوی داسې یو مدونه یا معقوله استراتیژي چې وکولی شي قدم په قدم باندې په اصطلاح باندې د همغو خپلو شعارونو د تطبیق زمینه مساعده کې نه درلودله. مهم فکتور دا و تو دغه نوټونه براتل دلته زمونږ حزبیانو بدلته ونه هغه در حالی که هر محیط د خپل تطبیق سره متفاوت دی. یعنی یا مثلا همداس شعارونه چې ورکول کېدل. دومره مهمه پوینټ دا و چې نن هم لم دې مشکل سره مخامخ یو، هغه دا چې موږ باید د نړیوال ماحول یا په اصطلاح باندې د نړیوال ساختار د نظام دا باید دقیق وپېژنو. یعنی په دې باندې پوه شو چې مثلا دا دو قطبي هغه وخت چې دو قطبي جهان په اصطلاح باندې څومره زمونږ د مقاومت او جهاد د دې دو قطبونو د خپلمنځي یا ساړه جنګ په اصطلاح باندې قرباني شوي دي او څومره خپله د ذات البیني اختلافاتو یا په اصطلاح د استراتیژي د فقدان چې زه ورته وایم د دغه ښکار شوي دي. دا ټول تاریخ ثبت کړي دي. یعنې موږ هم باید په دې باندې اعتراف وکړو. هغه وخت نه ده چې موږ په اصطلاح په پټو سترګو دغه پیښو نه دفاع وکړو چې هغه د افغانستان د فاجعې عامل ګرځېدلی دي. زه همیشه وایم چې اتم دسمبر یوه حماسه وه، یو ډېر لویه بریا وه، خو متاسفانه چې په تراژیدي بدله شوې ده او هغه تراژیدي تر نن پورې یعنې موږ د همغه تراژیدي تاوان ورکوو چې تر ننه مو هم حالت په اصطلاح سم نه ده او همغه غلطیګانې چې پخوا شوي دي تکراریږي. تر څو چې موږ دا خوځښتونه که اسلامي خوځښتونه دي او که چپي خوځښتونه دي دا استراتیژي خپله داسې مدونه نه کړي چې په اصطلاح د دوی برنامې ټول د ملت مزرعه خړوبه کړي، دا به د یو سیل په شان باندې تخریبي حالت لري او تیریږي به متاسفانه. یعنې یوازې د سیاستونو غلطي نه وه، یو ماهیتي نقص موجود و زمونږ په سیاسي حرکتونو کې، هغه که چپي و او که اسلامي حرکتونه و. او هغه دا وه چې زمونږ حرکتونه زمونږ د ټولنې زمونږ د شرایطو زېږنده نه وو، مونږ بل چا نه اخیستي وو. او نو اوس بیا هم په دغسې وضعیت کې په دې ترتیب باندې چې امریکا دلته حضور لري، 18 کاله وجنګېدله او اوس بیرته د وتلو خبره کوي او زمونږ سیاسي جریانونه تنظیمونه
تقریبا په ماغه حالت کې دي. نو بل بحث کې به ان شاء الله په نورو بحثونو کې به په دې باندې چې هغه څه چې هغه تیر ځلو شو لږ خامګانې څنګه وسه مخاوري سو. تاسو له ډیره زیاته مننه. کور مدان سلامت اوسئ. ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وئ. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو. الله مو مل.